د ترکیې ناستې اړوند د سولې ولسي حرکت د 28 ولایتونو مسؤلینو ګډه ناسته ترسره کړه. د سولې ولسي حرکت د 28 ولایتونو مسؤلینو په پلازمینه کابل کې 2 ورځنۍ ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د سولې پر روان بهیر هر اړخیز بحث ترسره شو. د سولې ولسي حرکت مشر وایي د سولې په روانه پروسه مذاکراتو او په ځانګړې توګه د ترکیې په راتلونکې غونډه کې باید د ولس ځای معلوم وي. د سولې ولسي حرکت مرکزي رهبري او د 28 ولایتو استازو 2 ورځې پرله پسې د افغانستان د سولې پر روان بهیر ګډ بحث وکړ او په پایله کې په دې پریکړه وکړه چې د سولې په ټولو را روانو غونډو مجالسو مذاکراتو کې د افغان ولس ته خامخا ځای ورکړل شي. د دې ترڅنګ په را روانو ټولو مذاکراتي غونډو کې د طالبانو او حکومت رهبران یا با صلاحیت مشران برخه واخلي ترڅو مسله ژر او په بنیادي ډول حل کړای شي. د سولې ولسي حرکت د ولایاتو مسؤلین د سولې په روانه پروسه کې په هیواد کې د تلپاتې سولې او اوربند غوښتنه کوي. اول آتش بس ما میسولی که در دوحه شد اولش همی سرنوشتش بود که اگر آتش بس میشه آتش بس بکنین این قانون دنیا قانون افغانستان از افغانستان که دو حزب یا دو مردم یا دو قوم بین خود جنگ میکنه اول میگه بیا آتش بس کنیم بعد از او سر صلح میشینه. اما این رسم سرچپر من نمیفهم چرا این باید اول آتش بس میشد بعد از او برادر باز میرفت در دوحه میرفتن یا مثلا در ترکیه میرفتن یا برادر در شوروی میرفتن یا در هر جا یا د یاد حرکت مسؤل بیا د جنگ له دواړو غاړو د اوربند غوښتنه لري. نوموړی له اوسني ناخوالو څخه د وتلو یوازینۍ لار اوربند او د سولې خبرې یادوي. بغلان ولایت وضعیت خو تاسو ته بهتره معلومیږي چې جنگونو پکې زور اخیسته روزانه جنگونه پکې روان دي وزنې دي جنگونه دي انفجارونه دي بد حال ده او د دې جنگونو د مارولو لپاره غوښتنه مو د جنگ د ښکیلو خواونه دا ده چې په سر کې دوی باید اوربند وکړي ځکه بدون د اوربند نه د سولې فضا نسی ایجادېدلی. د سولې ولسي حرکت استازي وایي که د سولې په روانه پروسه کې د افغان ولس غږ ونه اورېدل شي ولس لرې وساتل شي اوربند ونه سي او پروسه په بهانو وځنډول شي نو افغان ولس به یې پر وړاندې غلی پاتې نه شي. نو د دې ترڅنګ اصلي اساسي او هغه د ولس غوښتنه د سولې ولسي حرکت بیان کړې ده او د دې پیشنهاد کړې ده کچیرې د دغو څلورو وړاندیزونو چې ولسي حرکت کړی دی دیو د عملي کولو دپاره یا د دیو د پذیرش دپاره دوی عملا اقدام ونه کړي نو په هغو صورت کې به موږ د مرکز نه شروع په ټولو ولایتونو کې احتجاجونه به کوو خیمې به درو پریس کانفرنسونه به ورته ورکوو او بالاخره هر هغه څه چې ولس غواړي موږ به هغه د مقابل کې کوو.